سلامونه محترمینو خیر راغلی. راځو نن ورځ به موږ یو دانه لومړی پروجیکټ کوو د HTML او CSS. هغه پروجیکټ چې دا په دې توګه باندې دا چې یو دانه سمال پروجیکټ د ډېر زیات اسانه د ماشومانو په شان پروجیکټ ده چې تاسو ورته وګورئ تاسو یې کولی شئ. او په دې پروجیکټ کې به موږ داسې کوو چې زموږ لپاره یو پروجیکټ تاسو وګورئ چې څومره بهترین او مهم تمامیږي. یو خو دا ده چې دلته مو ستاسو ذهن خلاصیږي، بل ډېر څیزونه زموږ چې دا هغه ریپیټ شي، دوباره عملی کار وشي، پریکټیکل کار وشي. دې کې دوباره ډېر درسونه راځي، نوي درسونه، زاړه درسونه، خپله پکې ذهن خلاصېدل، تاسو به کار کوئ، پروجیکټس به جوړوئ. دا به زموږ دپاره ډېر زیات مهم او مفید وي. زموږ لومړی پروجیکټ نو په دې خاطر باندې ما یو دانه اسانه ساده پروجیکټ انتخاب کړلو چې دا یو لینډینګ پیج ده، یو هوم پیج وي، یو لینډینګ پیج وي، دواړه فرق لري. په هوم پیج کې موږ مکمل د ویب سایټ هر څه ډیټیل چې وي هغه ټول راوړو هوم پیج ته راچول، ته کې لینکس کېږي نورو پیجونو سره، هغه هر څه پکې موجود وي. خو په لینډینګ پیج کې یو خاص موضوع، یو خاص څه دپاره موږ یو دانه پیج جوړو، یو خاص اډورټایزمنټ اعلانات پرې راځي، یا یو څه دپاره یې کوو. صحیح ده؟ لکه دې دپاره چې ما جوړ کړی ویب سایټ دپاره یو دانه پیج دلته کې تیار جوړ شوی دی، بیا دې کې ډیټیلز معلومات که څوک اخلي هغه هم پکې راځي جوړېږي. نو موږ مختلف قسمه لینډینګ پیج، هوم پیج وغیره شیزونه به جوړو او په هغه باندې به انشاءالله چې کار کوو. دا خو ساده سمپل ډیزاین ده. تاسو اول وګورئ، هر کله چې تاسو ته یو ګاهک راځي، یو کسټمر راځي، یو څوک وایي چې ما ته ویب سایټ جوړ کړه، تاسو به لومړی داسې کار کوئ چې د هغه کوم ریکوایرمنټس دی هغه به ټول تاسو ځان سره لیکئ، هغه به راخلئ په یو ورقه باندې به هغه رسموئ، هغه ډیزاین هغوی ته به وړاندې کوئ چې دا رقم ته غواړئ. بیا د دې دپاره بیا موږ مختلف قسمه شیزونه لرو، په هغې کې موږ جوړو. کولی شئ په فوټوشاپ کې فرض که هغه ته ډیزاین کې ښه مزیدار برابرې کې. بیا خلک HTML موږ راځو انشاءالله راتلونکي کې وایو موږ څنګه کولی شو چې PSD کوم فایل د فوټوشاپ فایل ده هغه موږ HTML ته څنګه کنورټ کولی شو، څنګه به موږ HTML ته کنورټ کوو. فرض که یو دانه دا خو داسې نه ده چې پر مثال ویب سایټ راځي نو دا به ته ډیزاین هم کوې، هغه به ته برابروې، هغه ته به ته ګرافیکس سیسټم هم ته خپله برابروې، او دا ټول د یو کس کار نه ده. کله چې ویب سایټ جوړېږي هغه د څو پروسس نه تېرېږي. اول چې د دې دپاره یو کس راځي هغه چې دا کوم چې د دې انټرفیس د ویب سایټ هغه برابري، بل کس راځي هغه عملي چې دا هغه ته یو شیپ ورکوي، په ګرافیکس ډیزاینر چې دا بیلې جوړوي، بیا د هغه نه پس بل کس راځي هغه کوډینګ کوي، بل کس راځي هغه ټیسټینګ کوي. نو مختلف کسان دي کې موجود وي، هغه پکې شامل وي. صحیح ده؟ نو راځو دا ټول به موږ انشاءالله چې وایو په راتلونکي نه پاتې کېږي، یو شی به هم نه پاتې کېږي. نو PSD به موږ څنګه جوړو د ویب سایټ دپاره، په هغه باندې هم کار کوو. څنګه PSD تاسو HTML ته کنورټ کولی شئ، ټولو باندې کار کوو. دلته کې خو تاسو ولیدلو سمپل ویب سایټ ده. ګوره دلته کې زموږ سره یو هیډر ده، په هیډر کې چې دی یو لوګو ده. دا ګوره لوګو د مال نیټ نه راخیستی ده، ښه تاسو کولی شئ نیټ نه دا راواخلئ. همدا شان دې کې یو دانه نیو بار ده، نیویګیشن بار ده. ګورئ دې کې هوم ده، پکې سروس او کانټیکټ اباوټ او ساین اپ پکې راغلی ده. او بل دې کې چې دی دوه شیزونه پکې نور دي. دا ګوره یو دانه پکچر ده، ساده دی، تاسو راخیستلی چې دې کې کوم شی نه ده موجود، دا ساده پکچر ده. تاسو په نیټ کې وګورئ، دې نه هم ښایسته ښایسته پکچر شته او دا به تاسو راوړئ. دې کې ګوره ډیب اخیستل شوي دي، یو خوا کې لیکل شوي دي او بل خوا کې څه شوي دي، پکچر راوړل شوی ده. او د لیکل نو ګوره پاراګراف نه لاندې یو بټن یې ورکړی ده ورته څه دپاره، د لرن مور یا ریډ مور دپاره، که نور معلومات ډیټیل تاسو ګورئ هغه پکې راغلی ده. اوس راځو همدا شان ډیزاین موږ عملي کوو. طریقې سره کېږي، سټپ بای سټپ ځم، هېڅ هم نه پرېږدو او ښه دقیق ورته ګورئ، هر څه ځان سره نوټ کوئ. دا شانتې به تاسو دا پروجیکټ هم جوړوئ، نور پروجیکټ هم در کوم. بیا دې پسې یو بل لیکچر اپلوډ کوم، ګیټ هب اکاونټ به څنګه جوړوئ، څنګه به ګیټ هب ته خپل پروجیکټ اپلوډ کوئ، هلته به یې څنګه هوسټ کوئ، ټولې خبرې انشاءالله کوو. بیا موږ صرف لینک لګوي د خپل ویب سایټ، هغه موږ اسانۍ سره کتلی شو. نو راځو غواړم چې ډېر زیاتې پروجیکټو باندې کار وکړم. د پروجیکټ ډېر زیاتې مهمې دي، لږ نه، په ډېرو پروجیکټو انشاءالله کار کوم، مختلف قسمه پروجیکټس جوړو، مختلف شیان جوړو. انشاءالله چې ذهن مو کې خلاص شي او ډېر څه به پکې یاد کړئ چې په آینده کې به تاسو ته ډېر زیات په کار او په باندې راځي. انشاءالله ډېره استفاده به ترېنه وکړئ. را به شو خپل درس ته، وخت نه ضایع کوو، خبرې مو ډېرې وکړلې. راځو د پروجیکټ دوران کې هم خبرې پې کوو. اول ګوره زه راځم، تاسو به راشئ، سمپل اول شی جوړول دي، یو فولډر جوړول دي. صحیح ده؟ وړوکی پروجیکټ د ډېرې کیسې نه پکې کوم، صرف مې مقصد دا ده چې هغه کمپلیکس باکس موږ تېر درس ویلی هغه به هم پکې ریپیټ شي، نور شیان هم ریپیټ شي، پروجیکټ به مو شي یو دانه، ورسره به تاسو اکاونټونه هم جوړ شي او د اپلوډ طریقه به هم زده کړئ. راځو اوس ګوره داسې کې دې ته صرف سمپل نوم ورکوم،
چې هر نو تاسو د خپل پروجیکټ د لپاره ټاکئ هغه تاسو ورته ټاکلی سئ تاسو ته څه کوم ممانعات یا مشکل درته نشته چې هر یو تاسو خوښ وي په زړه مو جوړ وي هغه شی تاسو کولی شئ چې ورته وټاکئ او هغه نوم ورته کېږدئ. نو زه راځم سمپل دې ته نوم ږدم چې زمونږ چې پروجیکټ ده فرست پروجیکټ د فرض مثال فرست HTML CSS پروجیکټ څه یو غټ نوم مې ورته کېښود. اول پروجیکټ ده زمونږ صرف HTML او CSS کېدله خو جاواسکرپټ ته مونږ نه یو تللی. دا مې چې کله جوړ کوو زه دې دننه شی کول دي فولډر یې جوړول دي. اول فولډر چې مونږ کوم جوړو مونږ اول چې د څه دپاره جوړو زمونږ موضوع چې دا څوک رانه غواړي څه دپاره یې ته جوړوې تا ته تصویران پیدا کول مهم دي صحیح ده. نو زه راځم اول د تصویرانو لپاره یو دانه فولډر جوړوم. فولډر به جوړ کړم د ایمیجز په نوم باندې چې دې کې څه پراته دي زما سره تصویران پراته دي. دا فولډر مې چې کله جوړ کړلو چې هر څومره تصویران ته ډاونلوډ کوي یا د ضرورت وي هغه به ته لومړی را پیدا کړي چې له هر ځای را پیدا کوي هغه ستا کار ده. زه راځم له نیټ نه مې څه تصویران راخیستي زه به هغه تصویران راواخلم. موږ ته خو دوه تصویران لګېږي یو لوګو یو بیکګراوند تصویر بس نور خو زیات نه لګېدل. را به شو یو دا ایمیج در سره چې د بیکګراوند کې به لګوم او بل د یو لوګو در سره دا دواړه ما نیټ نه را ډاونلوډ کړي فرض کړه دا به زه دواړه را کافي کوم له دې ځای نه کافي کوئ او که هر څه ورسره کوئ کټ کوئ او که کافي کوئ او را به شم خپل فولډر ته دې ځای کې چې کوم ایمیجز دي هغه کې به دا موږ پیسټ کړو. دې کې به او مای ګاډ دا دې کې دا راغللو دا یو فولډر خو جوړ شو څومره دې کې به تاسو سره پر مثال یو ویب سایټ جوړی کېدای شي ډېر زیات تصویران پکې ولګېږي ډېر زیات تصویران پکار وي که نه ویب سایټ نه به تاسو ټول دغه وخت کې به ولګوئ. بل به زه راشم یو دانه پیج به جوړ کړم د څه دپاره HTML فایل به زه جوړ کړم. HTML فایل جوړ رایټ کلیک او را به شي ټیکسټ ډاکومنټ چې دا مو واخیستلو ټول سلیکټ کړه او ختم یې کړه. نو ته څه وکړه دې ته یو نوم ورکړه. HTML فایل ته چې هر نوم ورکړې فرض مثال کانټیکټ پیج ده اباوټ پیج در سره هوم پیج دا چې هر څه وي هغه نوم به ورته ورکړي. نو ته چې دا زما انډیکس یا هوم پیج یا لینډینګ پیج دا یو ده او ډاټ HTML یا HTML سره به زه دا سیو کړم. دا هم چې وشو ګوره ښه دقیق ورته ګورې آینده کې بیا چې بل پروجیکټ کوم د شیزونه زه ته سکیپ کوم بیا دا موږ نور پروجیکټ کې نه وایو. بیا راځم یو دانه فایل جوړوم د څه شي د CSS فایل به زه یو بل هم جوړ کړم او دې ته به موږ داسې کار وکړو چې نوم به ورکړو یو دانه نوم ورته چې هر نوم یې خو ایکسټینشن به ډاټ CSS وي د دې فایل. دا مې چې کله جوړ کړلو بس زموږ کیسه جوړه شوه. هر ټیکسټ ایډیټر سره چې وي دا فولډر به تاسو اوپن کوئ. نو را به شم سمپل یو دانه ټیکسټ ایډیټر چې دې کې موږ یوز کوو اکثره VS کوډ چې کوم ده دلته به راشم فایل ته به لاړ شو فایل نه پس به اوپن فولډر کو خپل فولډر ته پیدا کړه په کوم ځای کې دا په بل ځای کې نه ده په ډیسکټاپ باندې ده فرست HTML CSS پروجیکټ باندې به زه کلیک وکړم صحیح ده. دا مې چې کله سلیکټ فولډر دا به موږ اوپن کوو. نو ګوره هغه فولډر زموږ سره چې ده اوپن شولو دا ایمیجز دي هغه فولډر ته ګوره دې دننه دغه ایمیجز موجود دي نو بیرته زه مینیمایز کړم او دې کې چې زما سره یو دانه HTML فایل مې واخیستو بل ما CSS فایل واخیستلو. شاید CSS فایل لپاره موږ بیا چې کله غټ پروجیکټ کې یو بیل ځان ته هغه جوړو ورته فولډر یې ورته جوړو چې ډېر زیات CSS فایلز پراته اوسي همداشان د HTML همداشان نور چې هر یو تاسو کولی شئ هغه وکاروئ. ښه دا راغلو اوس تاسو کولی شئ چې دا دې ځای نه څه شی اوپن کوئ پر مثال زه غواړم دا HTML فایل اوپن کړم دا به دې ځای کې ما سره اوپن شي غواړم چې CSS فایل اوپن کړم دې باندې کلیک دا هم تاسو سره شي ګوره دا HTML او دا هم CSS دواړه فایل نه شو. همداشان دې که غواړو دا دې ځای نه لږ کم کو تر څو دا ختم شي دې ځای نه او زه غواړم چې څه وکړم دې ځای کې نه دا هماغه ځای کې اوسي بیرته راشم داسې کار کوم چې کوم دې سایټ ته به کوډینګ کوم بل سایټ ته به موږ ته باید هغه ښکاره شي او زموږ چې کوم ویب سایټ جوړول پکار دی هغه دا یو ده صحیح ده. دغه ته ګورو دغه شانتې کار کوو زه ګورم داسې نه کوو چې एकदम مته راځي او بس ډایرکټ شروع به کوې نه اول به موږ د HTML چې څومره ضرورت دي کوم شیزونه لګېږي ټول به اول موږ HTML هغه به پوره کړو. بیا چې کله دا شیزانه زموږ سره پوره شول بیا به د هغه نه پس موږ راشو او داسې کار به وکړو چې CSS په ورته ډیزاین به وکړو. اول به چې کوم شیزونه زموږ لګېږي ټول به هغه راوړو بیا به د هغه نه پس داسې کار وکړو چې د هغې به CSS ډیزاین وکړو. هر کله چې تاسو یو ویب سایټ جوړولو دې طریقې سره کار ورسره کوئ انشاءالله چې بیا به پکې نه تکلیف کېږي. دا زما مشوره درته او زه ته ریکمنډ کوم. موږ چې چې دا ټیکسټ ایډیټر یوز کوو په دې خاطر یوز کوو چې دا موږ ته باید څوک سهولت راکړي. سهولت دا چې ما ته ضرورت نه زه دې ځای کې لګیا سم او دې ځای کې لیکم چې ډاکومنټ او ټایپ دا HTML دا او ها اخر هم شروع کړی وي نه په دې کې تا ته یو دانه سهولت درکوي چې ته پر مثال ولیکې چې HTML5 او ته کلیک کې ډایرکټ چې څومره وي ته به هغه کوم بیسیک کوډ سټرکچر دغه راځي یو ده. بل که ته راشې دې ځای کې صرف
exclamation mark shift 1 پریس کې shift +1 تاسو سره به دا emit abbreviation ناسي او دا ته انټر کې دا هم تاسو سره ډایرکټ طریقې سره راځي دې سره زمونږ کار نشته میټر کوم ټیک چې وسوی دا کریکټر سیټ سره زمونږ کار نشته دې سره زمونږ کار نشته دا سره زمونږ کار نشته ریسپانسیبل ویب سایټ لپاره دی ازو ټایټل ته را به ټایټل ته د ذکر لیکل شوی دا ډاکومېنټ په نوم چې کوم دوی ونوم ورکړی په خپل خدا ونه ختم کو بای ډیفالت خپل نوم ورته ورکو پرته دا زمونږ کوم پروجیکټ دا زمونږ فرست لومړنی پروجیکټ د خو په څه کې HTML او CSS کې صحیح ده فرست HTML CSS پروجیکټ دا نوم ورته ورکړل دا نوم ورته ورکړل د دې خپل نوم شو را به شوز باډي ته او په باډي کې به زه څه وکړم دوه سیکشنې وې زما سره یو ګوره څه شی جوړول دي هیډر اخیستل یا بل زموږ سره مین پیج ده مین پیج اخلي په ډیپ کې اخلي په سیکشن کې اخلي هر څه کې اخلي مشکل نشته خو زه به سمپل په دوه شانو کې واخلم دا په هیډر کې واخلم او دا په مین کې واخلم دا دوه ټیګونه دي ښه صحیح ده ګوره که زه مین په ځای ډیب ولیکم که د مین په ځای زه سیکشن ولیکم که د مین په ځای باندې بل څه ولیکم نو هېڅ مشکل نشته ده صحیح ده خو زه داسې کوم چې دا به هیډر نوم ورکړم تر څو ماته معلوم وي چې دا هیډر شو دا زما سره کوم مین ساحه ده یا مین پیج ده زما سره دا نومونه به زه ورته ورکړم تر څو سهولت او اسانتیا وسي را به شم اول به زه څه وکړم هیډر کومه ساحه چې دا هغه ته چې څومره شیزونه زما په کار کېږي هغه به زه راوړم لازم کلیک کوم دا هیډر ټیګ مې واخیستو دا خو زما سره عمومي ټیګ ده پیرنټ شو اوس په دې کې چیلډ اخیستل دي چیلډ کې زما سره څه دی یو لوګو ده او بل زما سره نیو بار ده نیویګیشن بار ده نو را به شم اول به داسې کار وکړم چې زه به یو دانه لوګو دپاره څه وکړم یو دانه ډیب جوړ کړم دوه طریقو سره موږ جوړوو زه ورته وایم چې ډیب راته جوړ کړه او د دې دپاره زه کلاس هم ټاک یو طریقه خو دا چې زه به داسې کار کوم چې را به شم سټارټ که انګل بریکټس دلته ولیکه ډیب بیا انګل بریکټس بند کړه دا به تاسو سره جوړ شي د دې دننه بیا دلته نن راځي د کې ورته کلاس لیکي دا ډېر زیاته موږ ته ولیکي د دې ویژوال سټوډیو کوډ یو اسانتیا او سهولت فایده زموږ لپاره ده چې ته صرف ولیکه چې ډیب ډاټ چې د هر کلاس نوم ورکړې فرض مثال چې دا ما سره معلوم شي یو خاص نوم ورکوم لوګو پرته دا زما سره هغه ډیب د چې کوم کې موږ لوګو اچو انټر پریس کوم ګوره ډایرکټ ما سره دا راغلل دا خو راغلل خو بله طریقه دا ده چې ته کولی شې فرض مثال صرف ولیکه ډاټ او څه شی لوګو بیا هم اتومات داسې کېږي چې تاسو سره یو ډیپ جوړېږي او د هغه دننه لوګو کلاس ورکول کېږي صحیح ده دا په دې طریقې سره راځي که ډیپ ډاټ لیکي فرض مثال که ته صرف هر ځل فرض مثال که زه بیا ولیکم چې ډاټ فرض مثال مین یا هیډر بیا ګوره دا ورسره راځي ډیپ خو زما نه ده په کار ډیپ په نوم باندې هغه زه غواړم چې فرض مثال بل نوم ورکړم فرض وایم چې دا سیکشن که زما سره سیکشن ډاټ فرض مثال دا پکې لوګو ده وګورو سیکشن ټیګ راغللو که زه ډاټ لوګو لیکم بیا به هر یو سره ډیپ ډیپ راځي خو دا یو بله طریقه ده چې تاسو غواړئ نور کوم ټیپس وغیره په ټیکس کې واچوئ بیا تاسو څه کوئ بیا به تاسو همغه اولنی کوم ټیک چې وي هغه نوم به ولیکئ پر مثال سیکشن ډاټ کلاس هر کلاس یې تور کړئ دا به تاسو ورسره ولیکئ زمونږ اوس څه په کار دی فلحال زه ډیپ غواړم او ډیپ سره کلاس لوګو نو بیا به زه ولیکم ډاټ لوګو ډایرکټ خلاص دا به راشي او یا به تاسو ولیکئ چې ډیف ډاټ لوګو نو بس بیا تاسو سره مکمل سیستم راشي دا کلاس نوم شو د هغه عمومي ټیک ده اوس خو دا راغله اوس د دې ډیپ دننه چې زه هر څه لیکل غواړم هغه به زه راوړلی شم فار مثال د دې ډیپ کې موږ چې راولو موږ پکې صرف یو دانه لوګو ایمیج ده که نه ساده ایمیج د هغه زه راوړل غواړم ایمیج ته الټرنیټ پر مثال که چېرته ایمیج ښکاره نه شو نو بیا څه ورته ولیکه بیا ورته ولیکه چې دس ایز لوګو دا یو لوګو ده کله چې دا موږ سره کار نه کې کې غلطي راغلي وي لیکل به صرف راشي بل موږ راوځو چې سورس ورکوو چې هر ځای کې ستا فایل پروت وي هغه فات به ورکړي زموږ فایل کوم ځای کې ده ایمیجز په نوم فولډر ده او د هغې دننه زموږ سره لوګو په نوم یو پکچر ده دا پکې راولي صحیح شو دا مې چې کله راوستو اوس راځم بل زه داسې کار کوم چې یو بل ډیب اخلم د څه دپاره یې اخلم دا به زموږ سره کوم سیکشن شي ډیپ ته ضرورت نشته ده موږ صرف ډایرکټ بس نیو بار اخلو بس ضرورت نشته ورته ځکه به زه نیو بار واخلم او نویګیشن بار مې ته جوړ کړی و په اسانه طریقې سره مې ټول درته ښودلي وو د دې دپاره یو اسانه لاره او طریقه دا ده غزل ګوره زما نه پاتې شوه شاید ما ویلي مې چې زه یې ته ښیم زه ګوره که کرز مثال غواړم چې یو لیست جوړ کړم او دا آن آرډر لیست وي که نه موږ یو ایل لیکو یو ایل دننه بیا موږ لیست آیټم لیکو او بیا د دې دننه موږ څه کوو یو دنه ای ټیګ اخلو صحیح ده
خو د دې دپاره بیا زه راځم بار بار به دا کافي پیسټ کوم او بل جوړوم. دویمه چې نه دا په یو ځل باندې په یو کلیک سره موږ دا شیزونه راوړو چې هر څومره زموږ په کار وي هغه لیست ښه په اسانۍ سره جوړ کړو. زه وایم چې پر مثال یو UL دې واوسي او د هغه دننه لیست آیټم واوسي ضرب یې که څومره آیټم چې ستا په کار وي هغه ورسو دي، که 10 دې په کار دي 20 دې په کار دي چې هر څومره دې په کار دي هغه ګوره راځي. بس صرف اوس راشه داسې کې هغه لیست آیټم نومونه ولیکه. خو زموږ داسې نه ده په کار، زموږ څنګه په کار ده موږ غواړو چې یو دانه ان آرډر لیست یوسي یا آرډر لیست یوسي. دلته زموږ ان آرډر لیست په کار ده. ان آرډر لیست کوم بالکل زموږ د ضرورت نشته بولټس ته او دې کې زما آیټمز په کار دي لیست آیټمز او هغه د څومره ووسي 15 دانې دي فرض که ووسي. دلته کې زما سره څو دي دلته کې چې دي 15 دي بالکل صحیح ده 15 دي. هوم سرویس کانټیکټ اباوټ او ساين اپ 15 دانې دي 15 مې په کار دي او بیا به داسې کار وکړم چې دې دننه دي یو دانه 15 دانې انکر ټیګ هم ووسي ورسره. بس خلاص په دې کلیک کوم اوس وګورئ لیست آیټمز او بیا دې کې انکر ټیګ څومره سره راغلل په دې طریقې سره. دا موږ ټول هش کوي که نه کوي دې کې خو زموږ اوس فلحال چې نه ورکو کړه. که دې کې پر مثال موږ HRF کې نه ده چې کوم د دې ریفرنس د هایپر ریفرنس په دې کې موږ ورته چې کوم کانټیکټ پیج کوم ځکه وي د هغه نوم لیکو فرض مثال فولډر او دغه فایل نوم ورکو ورته دې ځکه بیا چې څوک هغه هم باندې کلیک کوي هغه پیج ته ځي کانټیکټ باندې کلیک کوي کانټیکټ والا پیج ته وځي فورم سرویسز ته کلیک کوي سرویسز د لپاره موږ بیل یو دانه ویب سایټ پر مثال ورته یو بیل پیج ورکړه خو موږ پیج جوړو کنه پیجونه ټول نو دلته به موږ یو دانه بیل پیج ته جوړ کړی وي هغه به ورته راځي ښکلاویږي به دې ځکه ورته ښودل کېږي شو کېږي ورته براوزر باندې هغه کوم چې د غری کوم پات ده کوم ځکه چې هغه فایل پروت ده سورس ده هغه موږ دې ځکه ورته ورکو خو په الحال څه نشته دکې ما هیش ولګولو. دلته کې راځم که تاسو خیال کړی وي دې ځکه یو سپیشل ډیزاین شوی ده د چا دپاره سپیشل ډیزاین شوی ده د دې ساين اپ دپاره دا ګوره یو بټنه ترېنه جوړه کړې ده همدغه لیست آیټم د خو دې نه یو دنه بټنه جوړه کړې ده. نو که زه چېرته غواړم چې دې ته ډیزاین ورکړم خامخا که زه چېرته LI لیکم یا A لیکم بیا خو ټولو ته راځي د دې لپاره چې خاص صرف همدغه اخرنی ساين اپ والا چې کوم ده دا ډیزاین شي زه به دې ځکه دې اخرنی ته نه د یو دانه کلاس ورکم او کلاس ته به یې زه نوم ورکم چې ساين بټن څه نوم ورته ورکم ساين بټن نوم به ورته ورکم ډایرکټ مې دا شانتې ولیکلو ساين بټن. را پښتو ته خپل نومونه کېدو فرض کړه د دې اولنی نوم چې ده دلته به راشو دلته کې به راشو به لیکو چې اول زموږ سره هوم ده دوهم زموږ سره سرویسز دي او دریم زموږ سره about زموږ په اړه د ټول معلومات دي بل زموږ سره کانټیکټ تاسو ډیپینډ په تاسو کې کسټمر چې کوم ریکوایرمنټس دی به تاسو دلته کې راولئ او بیا زموږ سره چې ده ساين اپ ده صحیح ده. دا شیزونه چې کله جوړ شو ګورو چې دا راغلی که نه ده راغلی نو تاسو کولی شئ چې رایټ کلیک وکړئ دې چې کوم پات د هغه کافي کې او بیا څه وکړئ راواخلئ په دغه کې اوپن ان براوزر کې اوپن کوئ ډایرکټ یا خو موږ لایف سرور ورسره انسټال کړی تر څو موږ دلته چې لږ هم تغیرات راولو ډایرکټ به هلته پسې کېږي په لایف سرور کې به اتومات توګه باندې هغه هلته اپډیټ کېږي. زه اوپن کوم د چا سره لایف سرور سره لایف سرور به تاسو څنګه راولئ دې ځکه چې کوم اپشن تاسو درکوي ګوره ایکسټینشن په دې کلیک وکړئ او راشئ دلته کې ورته چې هر څه په کار فرض مثال زما لایف سرور په کار ده په دې باندې تاسو کلیک کړئ زما سره نیټ نشته ښه لایف سرور به ولیکئ تاسو ته راځي او هلته انسټال اپشن درکوي یا انیبل تاسو به دا انسټال کړئ هغه به انیبل کړئ او بس تاسو سره به اتومات راشي. دا په الحال ضرورت نشته دې ته دا بندو واپس راځو خپل ویب پیج دا اوپن کوو چې څه طریقې سره ډیزاین شوی ده په براوزر کې اوس ګورو وګورئ چې زموږ سره په الحال داسې کې څه شی راغلی دي ګوره خو ښکاري نه وایي نه ښکاري ځکه هغه کوم لوګو چې ما واخیست هغه ډېره زیاته غټه ده وینئ سایز یې ډېر زیات ده وګوره ډېر زیات شی نو په دې خاطر چې دا لوګو لږ ښکاره شي دې ته زه ډایرکټ داسې کوم هلته اټریبیوټس ورکوم اټریبیوټس هم ورکوم یو کلاس هم ورکوم د لوګو ته به زه یو دانه اول به اټریبیوټ ورکوم فرض مثال د دې ویډ به زه کلاس به ورکوم اول کلاس به ورته ورکوم چې فرض که لوګو په نوم باندې به زه ته کلاس ورکوم ځکه زه غواړم دې کې هر قسم تغیرات راولم هر ځای کې ورته پوزیشن وټاکم تر څو زه وکولی شم چې هغه پکې راشي کلاس مې ورته ورکړلو څه په نوم باندې لوګو په نوم باندې ده دې کلاس شو او کلاس تیار راغلی ده که نه اوس څه ضرورت ده ورته صرف ورته ویډ ورکول دی خیال مې نه و هغه ته او ویډ به ورته وټاکو غلط شوم بیا ویډ په دې خاطر ټاکم زه څه کوم ولې نه راځي د دې ویډ
ویډ زه ته په دې خاطر ټاکم تر څو د دې سایز را کنټرول کړو 200 پر مثال زه ورته ورکوم 200 پکسل تاسو وګورئ چې دا اوس څه چل کېږي سم غټ ده را به شو د دې ویډ په 200 پکسل او هایټ به ورته څو لګو هایټ به ورته کړو 1.5 پکسل فرض کا بالحال ښه بیا دلته زه کلاس کې چې غواړم هغه څه کوم زه کولی شم چې دا ډیزاین کوم برابر یې کړم ولې نه شو وړوکی را به شو فاست دا مې څومره ورکړی 1.5 مې ورته ورکړی 1.5 پکسل زمونږ چېرته لګیا یو مونږ ډیپ ته چې دا ویډیو هایټ ورکوو ورته ښه ودلته چې کله پروجیکټس کوئ ما ته وایي چې تاسو به دغه دماغ کار کوئ زما فکر هم بلې خواته ده نو تاسو به اوس خپله دماغ کار شروع کړئ چې کله ته پروجیکټ کوئ بیا به ورسره هوښیارېږي دا غلطي به انشاءالله بیا نه راځي ته به زموږ خیال وي مونږ غواړو چې د ایمیج ته سایز ورکو ورته ویډیو هایټ وټاکو او لګیا په ډیپ کې یو نو را به شم د دې ایمیج ته پس دا شی وټاکم اوس وګورئ زموږ چې کوم ایمیج ده هغه به وړوکی شي ضرور به یې وړوکی کېږي ودلدلو دا شانتې راغلل دا د یو اوس ورته ګورئ دا چې کله وشولو ښه دا خو دا وکړلو دا اوس دلته پورته ده دا بل شی ترې لاندې ده اوس زه غواړم چې دا شی دې نه دلته کې راولو دا دې عذاب نه خلاص کړو دې عذاب نه ته دا خلاصې موږ یو خبره کړې وه څه به کوو چې دا دواړه یو بل سره مخامخ شي صحیح ده یو بل سره ګران شي نو بیا به موږ داسې کار کوو د دې د ګرانښت لپاره چې یو بل ته مخامخ کینی موږ به داسې کار کوو چې یو دانه کار موږ کولو دا عمومي ډیپ نه ده دا به موږ پلیکس کوو دا شی به دلته راشي او دا بل شی به دلته راشي هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي جسټیفای کا جسټیفای دپاره مختلف قسمه ویډیوز هر یو چې تاسو په کار یو هغه ورته ورکړه الاین آیټمز کا د دې څه کې چې برابرېږي او جسټیفای د څه برابرېږي هغه ویډیوګانې به ورته ورکوو خو دا اوس سی اس اس ته زه نه ځم اول داسې کار کوم چې کوم د ایچ ټي ایم ایل زموږ ضرورت دی هغه ټول پوره کوو بیا وروسته سی اس اس ته راځو اول ټول ایلیمنټس راوړو کنټینټس زموږ د پیج ایلیمنټس دی هغه موږ راوړو ښه دا خو شو اوس زموږ سره بله برخه چې ده هغه زموږ سره مین ده په مین کې زموږ سره یو خواته ډیب اخیستل شوی په هغې کې لیکل دي هیډینګ ورکول شوی یو غټ ده بل وړوکی ده بیا پاراګراف ده بیا یو بټن ده او د بلې خواته ساده یو دانه تصویر د هغه دوی راوړی ده نو را به شو دلته کې یو دانه ډیب به زه واخلم څه په نوم باندې مین په نوم باندې په دې ډیب کې څه شی کول دي په دې مین ډیب کې صرف دومره کول دي چې دوه ډیبه نور اخیستل دي یو ته به زه نوم ورکم لیفت ټو رایټ سي د ټیکسټ او ایمیج ورکم ټیکسټ او ایمیج به ورکم زه ټیکسټ او بل ډیب به زه واخلم هغه ته به زه نوم ورکم ای مای ګاډ ډیب به واخلم هغه ته به زه نوم ورکم چې ایمیج نه بیجي به ورته ولیکم صرف بیکګراوند ایمیج بس بیجي به کوم صرف بیکګراوند ښه او کوی چې ایمیج هم کا نه به ایمیج به هم کم بیکګراوند آی ام جی صحیح د لاندې مې ولیکلو بیجي ایمیج مې ولیکلو اوس به موږ راشو داسې کار به وکړو چې اول به دې ډیپ کې چې دا څه شی دی په دې ټیکسټ کې به ټیکسټ راوړو او په دې تصویر کې به موږ څه کوو تصویر به راوړو دننه ټیکسټ کې چې شی راوړل کېږي کوم ټیکسټ ته ګورم په ټیکسټ کې څه دی یو غټ هیډر ده د کوم چا چې دی کومه کمپنۍ دی د هغه نوم ده بیا یو ټایټل دی ورکړی عمومي چې بیسټ فار لرنینګ ویب ډیزاینینګ او بیا لیکل کړي دي دا خپل هغه غورې ډوزې ویستې دي او بیا یو دنه بټن ده که نور معلومات هم شته ده به که نور غواړې هغه هم دې ځای کې شته اوس به راوړو دې ځای کې به زه یو دنه هیډ ټو اخلم په دې خاطر چې ده نور سره فرق وشي او دې هیډ ټو کې به زه ورته ولیکم چې سایف څه شی موږ به د خپلې کمپنۍ نوم ورته ولیکو یو خو چې چا چې نه جوړې کړې دي زه یې ګورم خپل نوم یې صرف زما نوم یې ترې خوا کړی او بس آنلاین اکیډمیانې دي څومره که موږ ټول ملګري دي نو خو نوم چینج کوي ظالمانو خیر مشکل نشته ده خوندور نوم ده او اکیډمي داسې وي چې تاسو کولی شئ مختلف شیزونه پکې اپلوډ کړئ خپل چینل نه مو په دې خاطر باندې او موږ هم چې د ټکنالوژي مربوط مختلف ویډیوز راوړو
دا نوم ورته انتخاب کړی که چېرته یو شي لپاره وایي مشخص نو بیا موږ نوم ورته بل شان کېښودو دا اکیډمي په نوم په دې باندې داسې کې لرنینګ ده او هر قسم شیزونه پکې خلک یادوي تاسو هم کولی شئ ښه مشکل نشته ته خوشحاله کېږو موږ پرې ښه دا دې شوي سیف آنلاین اکیډمي نوم شو او را به شو اوس داسې کې به داسې کار وکړو چې یو بل هیډر واخلو هیډینګ 3 په نوم باندې که زه دا هیډینګ 1 کې واخلم مشکل نشته خو هیڅ مشکل نه دا به زه هیډ 1 کم هیډ 2 کم دا ستاسو خپله مرضي ده چې هر قسم خوښ وي او دا بل به زه هیډ 2 کم دا زه هیډ 2 کم دی کې اوس چې شی دی ورته لیکلي دي چې دی ویلي دي چې بیسټ فار what for web designing for learning web designing به کوخه سبا بیخی صحیح راشي زه به داسې وکړم چې لږ به ورته خوراک کوم چې ناوخته به خوب را نه شي چارمغز به ورته مات کړو په غاښو باندې خوب هلته خصوصا ښه اوس موږ کله دا دغه کړل دا مشهور فایده ده تاسو د ویب ډیولپمنټ چې کور کې کینه کار بل کار هم کوه خوراکونه هم کوه پیسې هم ګټه ډیزاین هم کوه ښه پر مخ وړلی شي اوس به راشم یو دانه پاراګراف به جوړ کړم پاراګراف کې به لیکل راولو هماغه طریقه مې ښودلې وه لوریم ولیکه LOREM او خدای پرس نو داسې کې دا لیکل راغلل یو خو دا ده چې داسې کې راځئ څه شو ویو ته او یو نه پس ورته چې دا ته ورډریپ کا صحیح ده دا به ورډریپ شي بله طریقه دا ده چې به صرف راشه د کیبورډ نه ته داسې کار وکړه چې دا اسانه او لنډه طریقه ده ولیکه اول لوریم چې ولیکو بیا راسه کیبورډ نه پریس کړه چې الټ زیډ دا لیک به تاسو راځي الټ پلس زیډ دا هم راغله چې دا راغله اوس صرف تصویر راوړل پاتې دي نو ډېرې ګورو څومره ساده خبرې دي تاسو په خپله هم خاندئ پرې دا اوس څومره وخت یې پرې واخیستو خیر بله دیږه انشاءالله بل پروجیکټ به بیا ساخه اوسي اوس د ایمیج سورس موږ نه غواړي کوم ځای کې زموږ ایمیج ده په ایمیجز په نوم یو فولډر موږ جوړ کړی و هغې دننه چې یو دنه ایمیج ده دغه ایمیج ده همې پکې داسې کې ولګولو راځو اوس خپل ویب سایټ ګورئ دلته چې څه نخره مو کړې ده لوګو لیسټ نیګیشن بار وه ټایټل H1 H2 پاراګراف او دا زموږ هغه تصویر اوس خو زموږ سره د HTML کار مکمل توګه باندې ختم شو اوس د CSS کار کوو CSS کار لپاره به اول داسې کار وکړو دا شی به دې سایټ ته کوو او دا بل شی به موږ دې بل سایټ ته کوو شی داسې شو دا شی نو موږ سره دې بل سایټ ته راشه دلته کې شو اوس به داسې کار وکړو چې دا وشو زموږ سره بس CSS کوم فایل دغه ورسره لینک کول دي لینک تاسو راځي په هیډ کې به راشئ ټایټل نه مخکې یا لاندې چې به هر ځای کې مو خوښ وي ټایټل نه لاندې یا بره دلته کې به راشئ تاسو به دغه وکړئ څه شی به وکړئ ټایټل نه به لاندې راشو ټکي به ورته ورکړو چې څه شی لینک یې ولیکئ خپله یې داسې ډایرکټ ولیکئ که دا هغه څوک یوز کوي مشکل نه شته ده نوم یې چې ده style.css دا نوم ورته ورکړه که فولډر کې مخکې ورته نه دی فولډر نوم ورکړئ دا چې کله موږ راوځو اوس راځو دې کې د دې دپاره CSS کوډ کوو ما درته یو خبره اوس بله کوم کله چې تاسو پروجیکټ HTML دې راوړو او CSS فایل ته راغلی اول جنرال چیزونه یو څو دي چې هغه به تاسو ورته ټاک کړئ یو درجې ته ګوره الریډي وګوره دې ځای کې ګوره یو دانه مارجن ورکول شوی دې ځای کې مارجنز ورکول شوي دي لرې دي د دې دغه نه صحیح ده خپل چې کوم مین پیج یې لرې دي دواړه مې دا شیزونه ټول 0 کم نو موږ سره یو دانه جنرال سلیکټر و هغه په څه سره کېدلو په سټار ټیک سره چې کله دا جنرال سلیکټر ټولو دپاره دا ده کله چې دا ولګېدو لاندې موږ شیزونه تغیر کوو نو هغه خپله تغیر کېږي بیا صحیح ده اوس راځم او دلته کې به درې خبرې په تاسو اول لیکئ اول به راشئ دې ته به چې دا مارجن یا پیډینګ اول لیکئ که مارجن لیکئ دا به تاسو ورته 0 کوئ صحیح ده وګوره دا خپله مارجن څنګه شو ګوره تغیر یې وکړو هلته خیال هم ده ورته فرق یې وکړو وخوځېدو شی اوس به راشئ دې کې به ورته پیډینګ ولیکئ او پیډینګ به ورته څنګه کوئ دا هم ورته 0 کوئ نور هم شی وخوځېدو ده اوهو دلته وګوره انا غزاني سره ونښلولو
بله خبره زموږ سره چې دا کومه پراپرټي چې دا هغه زموږ سره بکس سایزینګ ده. بکس سایزینګ به زه درته ویډیو هم جوړه کړم خو اوس یې هم لږ یاد کړه. بکس سایزینګ دوه ویډیوګانې لري، یو ته وایي بارډر بکس او بل ته وایي کنټینټ بکس. زه به دې ته ورکړم بارډر بکس. بارډر بکس څه کار کوي؟ داسې کار کوي که تاسو خیال کړئ کله به چې موږ یو ډیب واخیستو هغه ته موږ یو سایز ورکړلو که نه، نو هغه به داسې کېدو چې هغه سایز به موږ چې څومره کړی په مثال 500 پکسل موږ ورکړی، بیا موږ ته چې بارډر او پیډینګ ورکولو د هغه ویټ به اضافه کېدو. هغه څومره په مثال که 50 MB به 50 پکسل به مو ورته پیډینګ ورکړو نو دا به نور هم اضافه شو، رایټ او لیفټ دواړو سایډ کې به څنګه کېدو هغه به اضافه کېدلو، نو 600 ته به دې ویټ رسېدو. خو که زه چېرته دې ته بکس سایزینګ بارډر بکس کوم دا عمومي خبره ده، ټول ویب سایټ دپاره مې وټاکلو، ټول ویب پیج دپاره. نو داسې کار کېږي چې زموږ سره که چېرته څومره هم که پیډینګ ټاکو که بارډر ورته ورکوو د دې په ویټ باندې هېڅ اثر نه غورځېږي. ویټ به یې همغه شی وي، ته بارډر هم ورکولی شي، ته پیډینګ هم ورکولی شي، د هغه په ویټ کې به هېڅ تغیر نه راځي. انشاءالله ویډیو مې ته به جوړوم. اول خو هم سر پرې خلاص شوی، خپل هلته وکاروئ او بیا پرې پوهېږئ چې کله مې یو ډیپ انتخاب کول وي هغه ته بکس سایزینګ تاسو بارډر بکس کوئ او بیا تاسو ورته ویټ سایز ورکوئ او ویټ هغه پیډینګ ورته اضافه کوئ، نو هغه په سایز کې ویټ کې به کوم تغیر نه راځي. صحیح. حاجي دا هم کله وشولو نو سمپل دا کیسه خو زموږ سره خلاصه شوه. بل خو چې کله غټ پروجیکټ یا خو ډېر غټې کیسې د باډي دپاره موږ مختلف پانټونه وغیره شیزونه راوړو هغه وروسته کوو انشاءالله. دا چې کله زما سره وشو اوس به زه راشم سمپل اول به زموږ سره چې کوم هیډر ده دا به موږ ډیزاین کو چې هیډر زموږ سره څه طریقې سره ده. هیډر کې اول خبره دا ده چې زه به دا خپل کوم لیکل دي دا به زه راواخلم. هیډر ته به زه اول ګور اندازه هغه وټاکم، کلر به ورکړم. و تاسو ته هیډر باید معلوم وي، کلر ډېر مهم شی ده. ما تاسو ته ویلي وو زه به درته یو ګرې کلر ورکړم چې لیکل لږ پکې ښکارېږي. ګرې کلر نو ګورو زما سره هیډر اندیزې پورې ده. خو اوس زه راځم داسې کار کوم چې له هیډر نه څه شی وباسم. هیډر زه پلیکس کوم. هیډر ته به زه ډسپلی څنګه کوم ځکه زه غواړم چې دا لیکل چې دي څنګ په څنګ راشي. د دې ډسپلی به زه څه کوم دا به زه فلیکس کړم. وایي چې دې ډسپلی موږ فلیکس کړه. یو څه به موږ غلط کړي وي، هیډر کې شاید زما سره لیکل شوي دي وګوره باډي هیډر او هیډر کې دننه زموږ سره څه خو راغلي نه دي که نه مینیو بار هیډر موږ نه ده کلوز کړی دی ځکه دا ورته مشکل ځکه راکړلو. باید په هیډر کې زموږ سره چې راشي زه واپس راځم تاسو اوس ورته ګورئ. ښه هیډر کې موږ دوه شیزونه اوسي لاندې څنګه ما ویلی چې دا دغه مو ورسره راغللو اوس تاسو ورته ګورئ ودلته صحیح شو. هیډر کې زموږ سره چې دي دوه شیزونه دي صرف. اوس به زه بېرته CSS ته راشم. ته ما نه و کلوز کړی غلطي خو ګوره سمپل ساده کلوز غلطي وه. اوس تاسو ورته ګورئ پرېس کړی مې ده ګوره یو سره لوګو ده په هیډر کې او بله سره چې ده کوم نیویګیشن بار سیمناکس دی هغه پکې راغلی او مارجن او پیډینګ ور دې ته ټول 0 دي ویني خیال یې ده ورته 0 شوي دي. اوس دا په خپله خوښه باندې کولی شو داسې کې ورته وټاکو. اول به زه دې ډسپلی فلیکس کړم په دې خاطر باندې چې زه غواړم دا یو بل سره مخامخ راشي. ډسپلی موږ ورته فلیکس کوو یا انلاین فلیکس کوو. دا خبره خو مې درته کړې وه. ولې چې فلیکس مې کوو ګوره په دې طریقې سره دا دلته شو هغه دې خواته شو. اوس زه غواړم چې دوی په خپل منځ کې یو خاصه فاصله واخلي. اوس زه به راشم دې ته به زه څه وکړم جسټیفای کنټینټ په نوم باندې یو پراپرټي ده دا به ورته ورکو او دې ته ویلیو به ورکو. فرض که سپیس بټوین ورکوي ور دا شانتې راځي نو دا یو دانه هغه سطر لاړو دی بل دې سر ته راغلو. نه دې ته موږ یو دانه بل ورکو چې هغه ته وایي سپیس اراونډ دا ورته ورک. څه شی به ورته ورکو جسټیفای کنټینټ او ویلیو به ورته ورکو سپیس اراونډ. دا ګوره دې طریقې سره راغللو. ښه دې ته باید خپل خاص سپیس راغللو. لوګو دلته شوه دا شی دې ځای ته شولو. څنګه روان یو بالکل صحیح روان یو. سپیس اراونډ مې کړی ده او که نه مې ده کړی سپیس فلیکس او دی هم سپیس اراونډ. بل به موږ داسې کار وکړو چې دا به موږ غواړو ګوره چې دا باید مابین ته راشي دا دلته ده دا دلته ځکه نو اوس موږ دې دپاره